نو خوشحاله اوسېږئ. هڅه کوئ چې یو ښه ادبي پوښتنه را سره مطرح کړئ او په ښه الفاظو یې را سره مطرح کړئ. نو وایي په دین په شرع کې شرم نشته ده، نو په دې کې څه ستونزه نشته. نو اماده بیا بده خبره ده چې تاسو خپله پوښتنه باندې خپله پوه نه یي، ځان سره پوښتنه نه یې اخیستي او له موږ سره مو اړیکه نیولي وو. نو چې اړیکه راسره نیسي خپله پوښتنې به یې تاسو سره تیاروي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. السلام علیکم مولوي صاحب. وعلیکم. نوم دې څه ده، له کوم ځای نه خبرې کوې؟ مهرباني. عتیق الله مولوي صاحب د ایران نه اړیکه نیول. عتیق الله صاحب مهرباني. مولوي صاحب بله ورځ چې ورور تا نه پوښتنه وکړه د لمانځه، وایي کوم چې مقصد ما نه کوم د لمانځه ډک رکعتونه مقصد ته څه وکړو، مقصد که سجده سهو ورسره صحیح کېږي او که یا تا ورته وویل چې و. او مولوي صاحب محترم که چېرې زما ته مقصد د یو رکعت مقصد په دې اخر دوو رکعتونو کې مقصد څه شو او زما ته دا رکعت ډک شو، دا دوم رکعت هم باید زه ډک کړم او که بس هغه یو رکعت داسې تس پرېږدم او یو رکعت بیا ډک وکړم، بیا څنګه کېږي مولوي صاحب؟ یعنې مقصد دواړه سره برابر کړم او که داسې فرق نه لري، فاصله یې پروا نه لري. صحیح ده ورور، خیر شي، عزتمن شي. مننه تاسو. الله دې خوشحاله کړه. عتیق الله صاحب له ایران نه دې اړیکه نیولې وه. ورور په علما کرام لیکي کوم مانځه کې چې یو سړی فقهای کرام لیکي چې یو سړی ډک رکعت تش وکړي نو د ترک وکړه د ځکه قرات په مانځه کې واجب د ترک د واجب یو که چې ترک د واجب اوس په هغه باندې بیا سجده سهوه لازمیږي. او دا ته چې وایي تا نه سهون ډک تش رکعت درنه ډک سه دې کې څه مشکل نشته، حرج نشته پکې. نو دوم رکعت هم که پسې ډکوې ستونزه نشته پکې، اجر او ثواب پکې شته، اما که نه کوې هم څه ستونزه نشته. نو ځکه سهو دې ته وایي چې سړی ګرچې په مانځه کې زیادت راغی خو دا داسې زیادت نه ده چې له مانځه سره منافي زیادت ده. نو هیله ده چې پوه شوی به یې ستونزه نشته. اما که یو څوک راجګېږي نفلي مونځ کوي هغه که ټول رکعتونه هم ډک وکړي ستونزه نشته پکې، ځکه حق یې ده. همدا رقم سنت عبادت ده. او که فرضو کې ته په خپله تنها ولاړ وي نو کله داسې درته پېښه شوله، بعضې خلک داسې پېښېږي کله کله په فرض منځه کې ولاړې په اول رکعت کې قل اعوذ برب الناس ووایي، دا چې نورې خوا ته نه درم درک ورکړي چې اوس شي باندې وکړم، نو همدا سړی به هم بېرته راجګېږي. هماغه قل اعوذ برب الناس به په دوهم رکعت کې هم ووایي، ستونزه یې نشته ده. یا یو څوک راجګېږي 4 رکعته سنت لمونځ کوي یا نفل لمونځ کوي، په اول رکعت کې قل اعوذ برب الفلق ویلی، په دویم کې قل اعوذ برب الناس ویلی، بیا به څه کوي؟ نو فقهای کرام لیکي چې کله تحیات لله وصلات طیبات السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ویلی، یای اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی ابراهیم انک حمید مجید تر اللهم ربنا پورې هم که وسروي ستونزه یې نشته. نو دا 2 رکعات د تکمیل شول. 2 رکعات نور ته چې دی پورته کېږي دا نور 2 رکعتونه دي، نو بیا هم کولی شي چې که یو سړي یاد نه وي صورتونه نو همدا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پکې ویني شي. نو لنډه هدف دا ده، دلته مې 4-5 مسلې درته واضح کړې چې تاسې بعضې خلک داسې شکونه ورته پیدا کېږي. نو که تاسو تش رکعت ډک وکړو هېڅ ستونزه نشته پکې، اجر لا پکې شته، خو داسې نه چې په دوامداره توګه یې وکړه. البته سهو شوي او خطا هم دا کار کړی، که 2 رکعت ډک ورسره کوئ هم کولی شي او که نه کوئ هم ضرورت نشته. مهرباني. السلام علیکم. پوښتنه وکړئ ورور. السلام علیکم مولوي صاحب. وعلیکم. نوم دې څه ده، له کوم ځای راغلي؟ مهرباني ورور. یو سوال لرم. مهرباني. دا سوال نه چې واړه ماشومان چې یو خور وروڼو په ماشومتوب کې مور پلار سره جدا کوي، بیا باندې زه دې سره هټېږي رانه بل چا ته ورکوي، بیا چې کله هر څه بل سره نه کوي بیا ورور په خور باندې معنېږي واده کوي سره ماشومان پیدا کړي دي، اوس دا هغه څنګه کېږي؟ دا نکاحي د اسلام نه نه سمه ده ورور. الله دې خوشحال کړه. نو دا ډېره نادره کیسه دې وکړله، داسې تر اوسه پورې پېښ شوي نه دي، نو چې پېښ شوي نه وي
موږ به داسې پېښې ته څه ځواب وایو بیا که پېښه هم یې ته وایې چې پېښه ده موږ خو داسې نه دي اورېدلي ځکه چې په کومه منطقه کې داسې پېښه کېږي نو داسې خو به هم نه وي چې تر دوی هغه همزولي یا د دوی د پلار همزولي یا د دوی د مور همزولي یا بیا مماګانو کې نیاګانو کې خالاګانو کې دغه شاته نسل کې به دومره څوک نه وي پاتې په دې منطقه کې چې هغوی ته یې دې خبرې معلومات وي نو داسې خبرې تر اوسه پورې چېرته پېښه شوې نه ده دا یو وهم ده شاید چې تاسو ته به پیدا شوی وي بیا که چېرته داسې شوي وي نو زه نه پوهېږم ځکه چې داسې مسلې ته ما ځواب ځکه تر اوسه نه مې ده لیدلی چې داسې مسله تر اوسه پېښه شوې نه ده چې یو څوک دې داسې وکړي چې لور او زوی دې سره بیل کړي بیا د هغه یو په بل باندې سره میین هم شي بیا د نکاح هم سره وکړي بیا د واده هم سره وکړي بیا د بچي هم پیدا شي نو د خپلې خور نکاح کول خو په اسلام کې نشته ناجایز دي ناروا دي دا به نو په غربي دنیا کې چېرته شوي یا به بله دنیا کې شوي وي په مسلمانانو کې خو دا کار تر اوسه پورې نه ده شوی نو دا مسله خو نوې مسله تا وکړله نو شاید ذهني مسله ذهني سواب ازموینه به دې کړي یا پوښتنه به دې کړي السلام علیکم وعلیکم السلام مولوي صاحب جوړې مهرباني ورور مې جارسي عزتون سي مولوي صاحب زموږ کلي کې یو پېښه وشوه دا د پاک له معلومات غواړم تاسې یې کلي نوم څه ده تا خپل نوم څه ده زما نوم امجد ده امجد ننګرهار مدرسه تماس کې ننګرهار او ننګرهار نه مهرباني ورور مولوي صاحب زموږ کلي کې یو کس خپل وراره ته خپله لور ورکړې وه دې کس وښځې وې ښه او د مشرې ښځې نه یوه لور ورته نه دا خپل وراره ته ورکړې وه کله چې دا سړی مړ شو نو د دا کشره ښځه پاتې شوه دا یې د وراره ته نکاح کړې دا څه رقم راځي دا جایز ده که نه ده تا ویلې یو څوک و تر وراره ته یې خپله لور ورکړله هغه وې دوه ښځې نو هغه چې ترې دوه ښځې وې چې ترې دوه ښځې وې لکه دا مشرې ښځې نه لور دې وراره ته ورکړې وه که نه بیا کس بیا چې کله دا مړ شو دا کسه ښځې دې وراره په نکاح کړه دې نکاح جایز ده که نه کشره ښځې وراره په نکاح کړه او دې وراره په نکاح کړه دا چا دی چې د مشرې ښځې لور هم ناسته وه ښه صحیح ده ورور صحیح شو وعلیکم السلام نو امجد صاحب د تا مسله دواړه خلل ورور یوې طرف نه د رواوالي خبر پکې راوکړه بلې خوا نه د نارواني که تا بل اوله خبره داسې پوښتنه وکړه چې یو کس ده هغه خپل وراره ته لور ورکړې ده نو دا سړی چې کله مړ شو د یوې ښځې نه لور ورکړې بیا چې کله مړ شو د بلې ښځې نه هم لور ورکړه نو جمع بین الاختین دا ناروا او حرام عمل ده السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام الفجر بخیر نوم مبارک دی راته ووایه نوم مبارک عبدالجبار دی عبدالجبار صاحب مهرباني مولوي صاحب یې پوښتنه مې کوله کله چې یو هلک و نجلۍ غیر شادي شوې وي او دا دوه زنا سره وکړي او اوس خو دا دی چې اسلامي دغه خو دا دی چې دې په دروغ وویل شي او زموږ پښتانه دا دغه تېره وه چې د هلک عمر کې نجلۍ مړ کېده دې مرګ څنګه دی او د هلک څنګه دی خونیان ته نه دي خونیان ته څنګه ده او یو هلک نجلۍ غیر شادي شوې ولاړ چې زنا سره وکړي اسلام او شریعت خو د دې دغه ښوولې ده سزا ښوولې ده چې په دروغ باندې ووایي اوس خو زموږ په ملکو کې دا درې نشته نو خلک د پښتنو اصطلاح سره تېره ولاړ چې دا نجلۍ مړه کړي هلک هم مړ کړي او د دا القرآن دا خون دي که مسکان دي شهیدان دي هر دې څنګه دي او دا خلک په خونیان دي که نه دي خونیان خیر شي نو وروره داسې پېښه چې کله وشي نو تا خو خبره خلاصه که سورة نور چې کله سړی وګوري نو الله جل جلاله حدود پکې بیان کړي دي الزاني وزانیة فجلدوا كل واحدة